بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری. ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایو، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. زموږ یوټیوب شینواری سپیکس، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس، او بعضې تاسو ته معلومات دی چې پاڼې جوړې شوي دي فیک پاڼې شینواری سپیکس فینس په نوم یا بله، تاسو ورباندې پوهیږئ چې څه ورسره وکئ. نو راځو د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لومړی T20 چې زموږ خو دلته اوس سبی دی، خو داسې وایي چې یو 8-9 ساعته مخکې وشوه. پاکستان وګټله. موږ پریډکشن کړی چې پاکستان یې ګټي، او یس بنگلاديش په خپل ملک کې چې دی سخت حریف دی. هغه کوم سپیننګ وکټ چې باید دوی جوړه کړې وای، داسې ښکارېده چې بنگلاديش د دې په ځای چې هغه سپین وکټه جوړه کړي، لږه فاست غوندې داسې مکس وکټه یې جوړه کړې وه چې هم ورباندې بال یې سارېده او هم بال ورکې زپ غوندې کاوه. نو بنگلاديش ښکاري چې ځان دې ته تیاری را روان نړیوال جام ته. اسټرالیا کې نړیوال جام دی د T20 11 میاشتې وروسته، اوس نه یې ورباندې نظر اچولی دی. پاکستان هم همغې جام نظر دی، د هر یو ټیم ورباندې نظر دی. افغانستان هم باید ورباندې نظر وساتي. بنگلاديش ټاس وګاټه، اول بیټینګ یې وکړه، حسن علي بالینګ کاو او محمد وسیم جونیئر. پاکستان دا ډېر ښه ایډیشن په خپل دغه کې واچاو چې د ده ښه دی چې دی ریډي، چې میچ ریډي، چې کانفیډنس ورسره وي، او 4 اوور 40 رنزې 2 وکټې په T20 کې دا بهترین بالینګ دی. حسن علي بیرته ورته هغه چې کوم نړیوال جام کې خراب پرفارمنس کړی، بنگلاديش ورسره ښه موقع ده چې بیرته فارم کې راشي او په یو حساب باندې 3 وکټې واخیستې. خو خیر لږ نور هم ورته بالینګ په کار دی. حسن علي و پاکستان ته په اسټرالیا کې په کار راځي. څومره تا سره فاست بالینګ سټاک زیاتی هماغومره ښه ده. پاکستان ورسره محمد نواز دا کس چې دا مهم دی، دا په تا ته سټارټ کې وکټ هم اخلي او بال ټرن کوي. هغه محمد الله چې څنګه بولډ کوي، نو لیفټ آرم سپینر باید دغسې بالینګ وکړي. اسټرالیا کې بعضې وکټې داسې دي چې مثلا خیر T20 کې خو به فرق ونه کړي، سیډني جنرالي لږ سپیننګ وکټه ده، خو په T20 کې دوی اکثره فلیټ وکټې جوړوي. مګر د پاکستان بالینګ خپل سیټ اپ چې و هغه یې خصي سیټ کړی و. شاهین افریدي زیاتې لوبې وکړې، زما په خیال ښه و چې ورته ریسټ یې ورکوي. حارث رؤف به ښه و چې هغه ته یې ریسټ ورکړی وای، مګر چې شاهین افریدي ته یې ورکوي دا هم پروا نه کوي، از لانګ ایز چې ته ینګسټر په دې ټیم کې ورننه باسي. د پاکستان بیټینګ چې راغی، ګوره چې کله دغسې لوبي بنگلاديش سره یا بل چا سره، ستا هغه نظر چې دی هغه په نړیوال جامي، نو ښه دی. اوس ښه ده چې پاکستان دپاره ډېر په مشکله ده. رضوان او بابر اعظم دواړه ونه چلېده. فخر زمان ورکې سکور وکړه. حیدر علي رایستلی او زما په نظر باندې حیدر علي 4 نه خو 5 بس ښي، ځکه چې شعیب ملک که مخکې لاړ شي، مګر بیا هم دوی خپل سکواډ ته ګوري، که چېرته حیدر علي هم لاندې شي نو ډېر زیات هیټران به لاندې شي او خوشدل شاه. نو حیدر علي نمبر 4 ورویستی په 0 آوټ شو. حیدر علي باید ګوره ریسپانسیبل لوبه وکړي، ګراوند شاټونه ووایي. تا سره ټیلنټ شته، استعداد شته، خو ټیلنټ نه ته څومره استفاده کوي. یو سندرغاړی په هندوستان کې په غرونو کې لګیای، کومارسانو سندرې یی، تر څو پورې چې کومارسانو ممبئی ته سټوډیو ته را نشي، ریکارډ نشي، خلک یې وانوري، کومارسانو چې دی کومارسانو نه جوړېده. اوس خو خیر یوټیوب سلسلې راغلي دي، خلک لګیا دي کوي، مګر ته هغه ټیلنټ استعداد باید داسې ځای ته دغه را برابر شي او سکور وکړي چې هغه ښه بیټسمین ورته وویل شي. اوس فلحال حیدر علي ښه ټیلنټ دی، ښه بیټسمین نه دی. ښه بیټسمین هغه وخت کې چې حیدر علي کله کنزسټنټ سکور وکړي په 30-40، د دې اوریج باید کم از کم د 10 نه پورته وي. نور دا داسې پلیر دی د 40 پلس اوریج ته تمه مه ساته، ځکه د سټرایک ریټ پورته وي. دا 150 پلس سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي. نو پاکستان دپاره دغسې پلیر ښه دی، ډېر ښایسته په لانګ آف باندې داسې
شپږیزي وهي نور په لیګ سټمپ باندې شاټونه ورسره ډېر ښایسته دي نو دغه های ایوریج تمه ترې نشته T20 کې مګر دا تھرډ ایوریج خو باید برابر کړي ځکه دی پیور بیټسمین دی بالر نه دی نو د نن خو خیر ونه چلېده نیکسټ گیم کې ورته بیسټ اف لک شعیب ملک صاحب رن آوټ سو د پاکستان دپاره دام ښه کار وسو ګوره هغه خوشدل شاه په وخت باندې ایکسپوز شو او خوشدل شاه په نن ریسپانسبل لوبه وکړه کینې همدا خوشدل شاه د پاکستان T20 کې تقریبا په 30 بالونو سینچري والی ده نو خوشدل شاه صاحب چې دی ښه پلیر دی زموږ په نظر باندې د پاکستان ټیم کې دا ښه ایډیشن دی دوی سره باید همدغسې بینچ وي بیا اخره کې ضرورت راغی د شاداب او محمد نواز ته محمد نواز په 8 بالونو 18 وکړې 2 شپږیزې شاداب هم داسې یو شپږیزه نیمه وواله او پاکستان ته لوبه وګټله جنرالي پاکستان دپاره یو ښه تمرین دی او د نور گیمونه هم را روان دي نو را روان نړیوال جام ته وخت شته دی په یو حساب باندې مګر که ورته هم ګورې بیا دومره وخت ځکه نشته چې 11 میاشتې ډیر زر تیریږي نو پاکستان هغه څنګه چې موږ وړاندوینه کړې وه هغه یې وګټله نن یې بله لوبه هم ده او بنګلادیش به کوشش وکړي چې پوره کم بیک وکړي مګر د پاکستان ټیم چې دی نن لوبه چې بنګلادیش ورنه ونه ګټله چې نن بنګلادیش سره ډېره ښه موقع وه ټاپ پلیران یې ونه چلېده مګر چې نن دې ونه ګټله دې نه وروسته هم بنګلادیش چې دی لیټس سی زما په نظر باید ونه ګټي نن لوبه هم باید پاکستان وګټي که پاکستان بل داسې چینجز ضرورت زما په دغه نظر باندې نشته بالینګ کې که چېرته بل بالر کوم دوی سره خو او شاهنواز دهانی یس سر حارث رؤوف ته کینئ ریسټ یې ورکړي شاهنواز دهانی دی ولوبئ دا کس چې دی هغه ښه بالر دی او هغه هم ضرورت پاکستان ټیم به په کار راځي اسټرالیا کې نو په هغې بیا سبا خبرې کوو د لوبې نه وروسته پاکستان ټیم مینوالو ته یې ډېر مبارکي او دا نن لوبه چې وه دا خو یې ښه په کلار وګټله سبا لوبې باندې به سبا خبرې کوو راځو د هندوستان او نیوزیلینډ لوبې ته هندوستان خو ګوره هغه T20 غوسه چې ده هغه په نیوزیلینډ باندې به وباسي موږ خو مخکې هم ویلي په خپل ملک کې ښه سالډ فورس دی دونه په اسانه نشي بیټ کولی هغه اوپنران هم سکور کوي کیل راول 50 روهت شرما ډېر بهترین اوپنران ورسره خو بس هغه دغه قسمت بعضې ټیم یو ځای نیم کې هغه کار ونه که مونږ خو ویل نړیوال جام کې پاکستان نه داسې لوبه بایل وه چې دوی چې موږ به په اسانه ګټو خو هغه پاکستان په اسانه وګټله بیا نیوزیلینډ سره دوی راغله چې لکه څنګه دلته نیوزیلینډ وه هلته یې اوچت اوچت شاټونه وواله همغې خپل ریکلیس لوبې خراب کړه کینې نور داسې پچ کې داسې غټ کمال نه نو هغه اوس نیوزیلینډ هلته راغوښتی دی او نیوزیلینډ په خپل کور کې غربۍ 2 لوبې ترې وګټلې درېیمه به هم ترې وګټې دونه مشکل به ورته نه وي ځکه د دوی بالینګ بیټینګ ټول بیخي صحیح دی نیوزیلینډ اوس راځو د افغانستان کرکټ ته د افغانستان کرکټ ډېر د افسوس مقام دی ما خو مخکې ورباندې خبرې کړي دي او زموږ بعضې دوستان دلته یي چې ولا مثبت خبرې ګوره زه ډېر مثبت سړی یم او غواړم همیشه مثبت خبرې وکړم خو حقیقت وي ډوزي درته نه ولم پزول تاسې ورته که خوشحاله کېږئ الله مو همداسې نور خوشحاله که خو موږ نه دا تمه مه ساتئ چې موږ به تاسې ته ډوزي ولو او تاسې به خوشحاله کړو ښه اول سر نه مارته ویلي د مافیا ټیم او د افغانستان ټیم کې فرق دی مافیا ټیم هغه دی چې زاړه او دغه زورواکي پکې را پیدا کیږي او د افغانستان ټیم هغه دی چې استعداد باندې ورته ځای ورکړي ای بي ډیویلیرز غوښته چې د نړیوال جام کې ولوبېږي مګر ساوت افریقې نه سلیکټ کاوه 2019 کې غوښته خو نه یې سلیکټ کاوه د افغانستان داسې پلیران دي چې دا د ای بي ډیویلیرز نم لکه چې ډېر غټ تیک دم را پیدا شي او نړیوال جام کې ځان ورننه باسي دا زما په نظر په اسلامي امارت خو نوی و سیسټم و دې نه وروسته باید دا کار انشاءالله نه به کیږي دا زه تاسې ته اشورنس در کوم چې هر مافیا زورواکی چې دی که نه په اسلامي نظام کې چې دی دنه به داسې جوړېږي که عادي وګړی ستاسې ذهن کې چې هر شی ننوتی دی که نه دا ځان نه وباسئ او یا تختی کینې ستاسې په دې افغانستان کې ځای نشته دلته به صرف استعداد ته ځای ورکول کیږي نصیب خان صاحب دی میرویس اشرف صاحب دی تاسې خپله ښه پوهیږئ دا چوکیګانې چا سره داسې نه پاتې کیږي ښه چې 3 کاله که پرفارمنس مو ونه که ښه نه وی نو داسې به ختمیږئ لکه هغه پزلی او ختم شوی دی خو په والله چې عجیبه سړی دی چې سره حیران دې ته شو چې هغه شرم حیات یو شی یو انسانیتي چې ته بورډ مشرانو د
حکومت مشرانو میرویس اشرف صاحب ته خط ورکړی دی، نو د الله ولی ته خو اول لږ ځان ته وګوره، شکر وباسه چې تا ته دونه دغه در کول شو ریاست کې، نه ته د دې لایق نه وې. نو اوس دی غواړي چې ما ته د بورډ کې خالی میرویس اشرف صاحب یا بل لږ ځای راکړي، یو ځای کې مو ورولي چې بس خالی بورډ نه یو څه شی را رواني. نو هیله ده بس د فضلي دغه چې دا د ارګ والا فضلي تینې جوړ نشي، او دی خو راځي نه که دې طرف ته راشي دا مشران به یې درته سم برابر کړي، ځکه دا قاطع په دې حکومت کې نه چلیږي. دا آی سی سی ته زموږ 3 مشران ورغلي وو. ښه تا خدای ګوره د افغانستان د کرکټ ټیم چې څومره ښه نوم لري، دا وجه ده چې دا بد نوم زموږ د بورډ دا کلونو راسې مشکلات چې دي دا آی سی سی ورسره گزاره کوي. ستا ټیم کې راشد خان دی، راشد خان ګوره د دنیا ټاپ بالر دی، او ورسره ورته دغه آی سی سی پلیر اف د ډیکیډ ایوارډ ورکول شوی و. نور شي نه مطلب دا داسې بالر دی چې هر لیګ پې ښایسته دی، هر لیګ یې غواړي. نو چې تا سره داسې بالري د آی سی سی هوپ امید امدای چې ته به نورم پروډیوس کوي او موږ یې پروډیوس کوو، ورسره مو مجیب دغه کړی، کیس مو دغه کړی را پیدا کړی، نور احمد لکنوال مو را پیدا کړی، نور به را پیدا کیږي. نو هغه د خاطر آی سی سی موږ سره گزاره کوي کینې چې وایي آی سی سی میټینګ ته 3 چیرمنان ورشي او بیا هم هغه د آی سی سی والا د بورډ ته چې موږ به تاسې سره کار وکړو، تاسې حکومت سره هماهنګي راولئ خپل منځ کې. نو د دې مطلب دا دی چې تھینکس ټو اور هیروز راشد خان او نور، خو راشد خان از آن د ټاپ اف د لیست. نو هغې د وجې کې ډېر د شرم مقام دی، یو خو به فضلي و، یو یې ځان سره دا بله والله اعلم، مګر ستانکزی چې دی ډېر ښکته پورته کېږي. ستانکزی په شرمونو نه شرمېږي، فسادي نظام کې دومره غلا کړې ده که ته تکړه راشه ځان سپین کا ای پی ایل ستا غوندې کس د لاسه غرق و پرک شو. نو که ته رښتیا یې او تا څه دغه نه کړی خو راشه که نه. اوس خو اسلامي نظام کې محکمې ته ور مخامخ شه، ورته ما خو هېڅ هم نه و کړي، ما باندې تور لګېده، ځان سپین کا بیا زموږ کرکټ کې تا راتاشه کینې لرې شه. دا خو هغه فضلي چیرمن هغه ځان سره ورته وی آی پي ټیکټ ورکړي دي، دغه کړی راوسته کې لابي ماړه دا خلک په لابي پوهېږي. تا خدای لابي چې یو اس کانګرس کې کېږي، په پولیټیکل سیسټمونو کې کېږي، دلته چې دی دا به څه لابي وکړي؟ لابي چې کله د بورډ اف ډایرکټرز موږ د افغانستان نه کوم کس ورغلی دغې هغه بل کرکټ بورډ سره خبرې کوي چې ګوره په دې ایشو کې به زه راپاڅېږم، تا به سپورټ کوم. دې ځای کې زما ووټ چې دی هغه ته اول نه معلومات دي چې دومره ووټونه چې دي دې کې دي، د افغانستان ووټ چې دی ډېر مهم دی، د تم ورځي د تم ورځي، دواړو سره خبرې کوي چې تا ته چې ووټ درکم زما به پکې څه ګټئ، ما به دې کې ته سپورټ کوې، بل ته دې کې هغه ورته یاره سیده دې ځای کې ته ما سپورټ کوه، دې ځای کې به زه تا سپورټ کوم. دغسې چې موږ مخکې لاړ شو لابي دې ته نو چې ستا نه رای شته نه ووټ شته، یو وخت کې سی ای او فسادي نظامونه وپوه شو، هر قسم سړی نه کوته، خو فرحان کسکر یو سبزي غوندې کس چیرمن و، تا خدای پوه شوې داسې قسم چیرمن و. نو ستانکزی چې یو ترجمان غوندې سړی و، د نور داسې څه تعلیم دی تیشی دی پوه شوې. نو دغه خلک هم پکې راغله، یو ترجمان راپورته شو، سی ای او یې وټاکه، هغه بل ورسره شوروا والا لوګانو والا چې ورسره چیرمن سو، نو سره جوړجاړي باندې راغله. اوس راځي چې دا لابي کوي، دا لابیانې نشي کولی. لابي هغه خلک کوي چې د هغوی یو ویلیو وي، یو نومي. ستا د کرکټ بورډ ته آی سی سی دوه ته اهمیت نه ورکوي، دومره ویلیو یې هم در نه کړه. د دې نه نور د شرم مقام تیشی دی چې 3 کسان ورځي چې زه چیرمن یم، زه چیرمن یم، زه چیرمن یم، او دی راځي چې لابي. نو لابي اول هغه عزتداره خلک کوي، تاسې دونه بېعزته یاستئ، تاسې دومره د حد نه والله ستاسې په ځای چې زه وایې که نه خدا که یو قسم ما د کرکټ ته وی چې بس وروره زه خو د کرکټ نه کلارې د کرکټ بورډ نه چوټي اخلم، ځکه تاسې خو د افغانستان کرکټ په شرمونو وشرماو. نو خدای به مو نورم شرموي انشاءالله. زما د اسلامي نظام نه هیله ده چې دا خلک راونیسئ، دا زموږ د افغانانو د خوشحالۍ سره لوبې کوي، دا ظالمان دي، دا پخواني خاماران دي، او دا اوس هم غواړي چې تاسې او د دې بدنام کې او د خلکو خوشحالي واخلي. نو انشاءالله افغانستان خو ستاسې ځای نو نشئ راتلی، راشئ چې پته مو ولګېږي. او ښه به دی چې لرې شئ، که لرې نه شئ موږ به بار بار درپسې راځو، غاږ به درپسې کوو، پرېږدو نه، ځکه موږ د دې ظالمانو او د خامارانو خلاف یو چې زموږ د کرکټ بدنامۍ ذریعه ګرځي. نو یو چیرمن میرویس اشرف ته فی الحال دغه د
حکومت طرفه او نصیب خان زادرانی دغه دی CEO دغه کسان دي دوی نه مهیله ده چې تاسې کرکټ ته یو پلان دغه کوي جوړ کوي. زه به کوشش وکم چې میرویس اشرف صاحب سره مخبري وشي یا نصیب زادران سره، زه به دوی نه معلومات هم وکم چې راتلونکي کې څه پلان لري. که پلان یې لرو د تکړه خلک اوسي د که نه یې لرو د بس بیا به انشاءالله ورسره ګورو، دوی به هم وخت سره بیا دوړه کېږي. ځکه زموږ داسې کسان پکار دي چې هغوی سره ښایسته پلان وي چې زه به د مافیا تا سر نه ښکته کوم، زه به د ظالم خلاف یم، زه به حقدار ته ورکوم. او حقدار ته ځوانان دي، ځوانان خو موږ درته یو څو په نښه کړي. نور افغانستان کې داسې استعداد دی، داسې ټیلنټ دی چې سی ټیلنټډ ټیم جوړ کړي. ته ځان سره خپله سوچ وکړه زیمبابوې ټور چې را روان دی هغې ته ستا اوپنران مثلا ابراهیم زادران، صدیق اتلی، ون ډاون، ریاض حسني نمبر 4، اکرام علي خیلی نمبر 5، در سره د رامان الله ګربز 6، درویش رسولی دغسې کس یاد، رامان الله ډاون کا، درویش رسولی 5 کا، رحمان الله ګربز 6 کا. هیڅ ضرورت نشته چې اوپنري یو دغه هغه هیټینګ کوي، اسیم په لس بالونو 15 رنځې کوي، 13 رنځې کوي، لاندې چېرته وکړي هغه ډېرې مهمې دي بنسبت 20 میچونو کې یو سینچري وال یا 15 هغه نه. یو به ورته ریسټ هم ورکول کېږي چې کیپر دی شي اکرام علي خیل هغه ده. نو تا ځان سره د دوی خوښه سوچ وکئ چې دغسې ټیکنیکل پلیران چې تا سره 15 نو هر یو بالران چې هغوی دپاره دا اوټ کول اسان کار نه دی. نو ټیم باید دغسې سیټ شي. دا خو هسې موږ درته یو خپل نظر درکوي، داسې نور افغانستان کې ټیلنټډ استعداد والا خلک شته، هغه سیټ شي، هغوی په یو ډایرکشن روان شي چې مخکې لاړ شي، د افغانستان ټیم ښه شي، چې موږ دې ته راوځو چې موږ یو چې یاره اوس ګوره ښه دا پلیران د ده شاټ ګوره، دا ګوره د دا کور ډرایو ګوره، د دا سټریټ شاټ ګوره، د دا پوه شوې فاین لیګ او میډ وکټ او هر طرف ته کټ شاټ یې ګوره، پوه شوې تډمین باندې دا ټول شي نه. موږ به دا یو، موږ به دا نه یو چې یا خدای خیر کې، خدای ته ځای اوټ مه کې، خدای ته شهزاده اوټ مه کې، چې لږ ورته ودرېږي، که یو 10 اوره ودرېده، که یو 15 اوره ودرېده، که یو 6 اوره ودرېده او په همدې کې پاکستان شاهد افریدي ټولو پاکستانیانو ته زړونه وخوړه. دا 40 کاله 4 کله به ورته دعاګانې کولې، هغه په 0 اوټ شو، په 2 به اوټ شو، ټول به ایسته یخ کرخ واچوله. اوس موږ ته همدغسې نور را پیدا شوي دي، یو په ځای هغوی سره خو یو موږ سره 2 3 4 داسې را پیدا شوي دي. نو دا شی باید ختم شي او داسې ټیم جوړ شي چې ټیکنیکل ښایسته ټیم چې د افغانستان ټیم چې راتلونکی زموږ ښي. زیمبابوې سره نه بغیر نورو سره هم باید سیریز برابر شي، مګر که زیمبابوې سره مې ځوانان دی واچوي چې ځوانان د انټرنیشنل کرکټ سره آشنا شي او زموږ ټیم په راتلونکي کې ښه ټیم شي. نور سپینرانو کې موږ مشکل نه لرو، یو فاست بالر که چېرته خدای پاک پیدا کړي انشاءالله دې وطن کې ټیلنټ شته، یو که پیدا شو 145 150 سپیډ ولي ډېر خوند به وکړي. هغه شعیب اختر سټایل کې که یو را پیدا شي خو اب ډېر خوند وکړي، خو که وشي انشاءالله. خو هیله لرو، دنیا په امید خوړل کېږي. څومره چې زموږ کرکټ بورډ کې خاماران دي هغه به موږ لرې کوو، به ختمو پرېږدوی نه. زموږ کار هم دا دی، موږ د ولس غاږ یو، د ولس چې کوم غاږ دی هغه باید موږ مشرانو ته هم ورسو، د کرکټ بورډ چارواکو ته هم ورسو. داسې نه چې ګوره دا ځان ته کینې چې ولا اوس دغه اماراتو نظام دی او بیا هغې کې چې دی د سوشل میډیا او دا شي نه به دونه پروا نه کوي. پروا کوي، موږ داسې نه یو چې موږ بې ځایه ناحقه غاږ کوو، چا دپاره غاږ کوو، موږ د حق غاږ کوو، موږ د ولس غاږ تاسې سره شیر کوو. نو د ولس خبره، د ولس ارمانونه تاسې دې ته درناوی ونه کوئ. اسلامي نظام دی هم دا، اسلامي نظام خو د ډیموکراسۍ نه هم لیپسې چې واقعي نظام یې ښه دی. ځکه ډیموکراسۍ کې خو چې څوک یو 50% یا 50.1 یې وي هغه یې وګټي، هغه 49.9 چې هغه یې بایلي، مګر دوی ورته یو سیسټم رایستلی دی چې هغه په هغوی باندې باید پام وشي. خو په اسلامي نظام کې چې دی ټولو باندې پام کیږي. هغه افلاطون پلیټو هغه یو نظام ورته ګارډینشپ، هغه ګارډینشپ کې چې هغې کې هغه مشر چې دا د دې ټولو ذمهواري اسلامي نظام کې همدغسې خلیفه چې هغه د ټولو وګړو ذمهواري د هغوی پام به کوي، خیال به ساتي. نو همدې د خاطره موږ غوښته چې اسلامي نظام وي، خو چې دغسې لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام دی هغې کې به حقدار ته ورکول کېږي. انشاءالله بیا به نورې خبرې بل وخت په دغه کوو. ستاسې ټول د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه. یو ځل بیا ورته دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس لایف افیشل پښتو کې ورسره لیکلي نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. په لوی الله مسپارم، ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.